اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت نویمه برخه. په تیره برخه کې مو بیان تر دې ځای پر رسولی وو چې رسول صلی الله علیه وسلم د کعبې شریفې د باندې بوتان مات کړل. بیا نو اراده وکوله چې دننه کعبې شریفې ته ورسي. عثمان ابن طلحه رضی الله عنه ته نفر وولېږئ. د عثمان ابن طلحه رضی الله عنه د مسلمانېدو قصه مخکې درته بیان شوې ده چې د عمرو بن العاص او خالد بن ولید سره مسلمان شو او د هغوی سره یو ځای هجرت یې وکوی. اوس د کعبې شریفې تصرف او کلی د عثمان ابن طلحه رضی الله عنه د کورنۍ سره دي. نو رسول صلی الله علیه وسلم د عثمان رضی الله عنه ته نفر ولېږئ چې یا عثمان د بني شیبه څخه کلی راوړه. بني شیبه د عبدالدار اولاده ده او دغه عثمان ابن طلحه کورنۍ او خاندان دي. څنګه چې د کعبې شریفې کلی د دوی سره وي نو د دوی به اجازه او کعبې شریف ته څوک نسوای داخلېدلی. عثمان ابن طلحه رضی الله عنه ولاړی چې کلی راوړي. څنګه چې کلی د مور سلافیه سره وي نو خپل مور ته ورلی او کلی اذن وغوښتلې. مور یې ورته وویل چې یا عثمان ستا هغه کیسه نه ده په یاد چې ستا تر مسلمانېدو د مخه ستا او د محمد صلی الله علیه وسلم په مابین کې پیښه شوه. هغه قصه مخکې بیان شوې ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم تر هجرت د مخه یوه ورځ رسول صلی الله علیه وسلم د عثمان ابن طلحه څخه وغوښتل چې کعبې شریف ته مې داخل کړي. څنګه چې په هغه وخت کې عثمان پر کفر او پر شرک نو وی ویل چې والله کعبې شریف ته به نشي راسه داخل. رسول صلی الله علیه وسلم بیا ورته ویل یا عثمان کعبې ته مې داخل کړه. عثمان وویل چې والله هیڅ کله به کعبې شریف ته نشي راسه داخل. رسول صلی الله علیه وسلم بیا ورته ویل یا عثمان کعبې ته مې داخل کړه. بیا به کلی زما په لاس کې وي او هغه چاته به ورکوم چې زما خوښي، یعنی کلی ستا د لاس څخه وځي او زما لاس ته راځي نو داخل مې که کعبې شریف ته. خو عثمان وویل والله که کعبې شریف ته هیڅ کله تا داخل که چیرې کلی زما د لاس څخه ولاړې ستا لاس ته درلې په دې وخت کې نو زما دپاره د مځکې تر مخ د مځکې نس او بیخ بهتر دی، یعنی دا چې بیا زه ژوندی یم تر ژوند نو مرګ راته بهتر دی. دغه اوس هغه وخت رالی چې عثمان رضی الله عنه مسلمان سوی دی او مور یې دغه کیسه ور په یاد کړه. ول که زه کلی درکم چې محمد صلی الله علیه وسلم ته ورکړې نو هغه تا ته پخوا ویلي دي چې کلی د رسول صلی الله علیه وسلم لاس ته ورځي او بیا به هغه چا ته ورکړي چې د ده خوښ نو کلی مه ورکوه. عثمان وویل که څه هم داسې وي خدا رسول الله دی او خامخا باید د امر اطاعت وشي، کلی راکړه. مور یې کلی واخیستې او په خپلو کالو کې یې پټې کړې. ول والله نه به کلی درکم او نه درکوم. دغه کلی ستا او ستا د پلار او د بني عبدالدار شرف دی نو هیڅ کله به نه کوم. عثمان ابن طلحه رضی الله عنه کوشش وکوي چې مور قانع کړي، خو مور یې کلی نه ورکوي چې د رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغی. هلته رسول صلی الله علیه وسلم په انتظار دی او عثمان وځنډېدی ځکه مور یې نه راضي کېږي چې کلی ورکړي. دلته نو رسول صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما پسې ولېږل چې ورسې کلی راوړي. دوی هم د عثمان رضی الله عنه کور ته ورغلل. هلته حضرت عمر رضی الله عنه په ډېر قوت او په زور سره دروازه ور وټکوله او ورنارې کې یا عثمان کلی دې څه کې، رسول صلی الله علیه وسلم په انتظار دی او ته وځنډېدې. د عثمان ابن طلحه رضی الله عنه مور د ډېرې بیرې څخه رېږدېدله. کلی د کالو څخه راویستلې او عثمان ته یې ورکړې. ول چې په زور یې راسه اخې تر هغه نو دا دی ښه چې په رضا یې درکړم. عثمان رضی الله عنه کلی واخیستې او رسول صلی الله علیه وسلم ته یې وروړې. ټول قریش ورته ګوري د عبدالدار د اولادې شرف او عزت چې دغه کلی ده او اوس دغه شرف او عزت د رسول صلی الله علیه وسلم په لاس کې کېښودل شو. رسول صلی الله علیه وسلم پوهیږي چې د عثمان رضی الله عنه هغه پخوانۍ قصه په یاد ده او هغه قصه په خلکو کې مشهوره هم وه. خیر رسول صلی الله علیه وسلم د کعبې شریفې دروازه خلاصه کړه او ویلیدل چې مشرکانو دننه په کعبه شریفه کې بوتان رسم کړي دي چې په هغه جمله کې د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام عکسونه هم رسم کړي دي او پر داسې شکل یې رسم کړي دي چې غشي یا ازلام سره تقسیموي.
رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل قاتلهم الله فعلوا بشيخنا هذا والله ما استقم والله ما استسقم بالازلام قط الله دې دغه رسم کوونکی ووجني زموږ د شیخ سره داسې عمل کړی دی په والله هغه هیڅ کله ازلام او غشي نه دي تقسیم کړي. رسول صلی الله علیه وسلم په کعبه شریف کې د کوثر یو مجسمه ولیدله چې د لرګي څخه جوړه شوې و. هغه مجسمه په خپل مبارک لاس باندې ماته کړه. نور رسول صلی الله علیه وسلم د کعبه شریف څخه بیرته راووتی او ځینې اصحاب کرام امر کړل چې کعبه شریف ته ورننوځي او هغه رسمونه چې په کعبه شریف کې دي هغه پاک او زائل کړي. هغه رسمونه چې په کعبه شریف کې نقش شوي او رسم شوي ول هغه د صحابه کرامو په لاس باندې پاک شول. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم کعبه شریف ته دننه ورغلی. خو بیا هم د ابراهیم علیه السلام د رسم او د شکل څه آثار او علامې پاتې وي. رسول صلی الله علیه وسلم هغه د رسم هغه پاتې علامې په خپل مبارک کالي باندې په خپل وموښلې او پرې پاکې کړې. اوس چې دننه په کعبه شریف کې د بوتانو د رسمو څخه فارغ شو او هغه پاک شول نو رسول صلی الله علیه وسلم الته په کعبه شریف کې لمونځ وکوي. په دې وخت کې په کعبه شریف کې چې رسول صلی الله علیه وسلم دی دوه اصحاب کرام نور سره دي چې یو بلال او بل اسامه رضی الله عنه دي. بل څوک د دې سر نشته. نو د کعبه شریف دروازه بنده کړه او رسول صلی الله علیه وسلم د درې نفر دننه په کعبه شریف کې. رسول صلی الله علیه وسلم دننه په کعبه شریف کې په د مبارک ځای او په مبارک وخت کې 2 رکعات لمونځ ادا کړي. د لمانځه د ادا کولو په وخت کې مخ هغه دیواله ته چې د دروازې و طرف ته دی او دروازې ته مخامخ دی او د دیواله څخه 1.5 متر لري وو. په هغه وخت کې د کعبه شریفي چت پر شپږ عمودو یا پر شپږ پایو باندې ولاړ وو چې دننه په کعبه شریف کې شپږ عمودونه ول او رسول صلی الله علیه وسلم په داسې ځای کې لمونځ ادا کړ چې یو عمود یې راسته طرف ته او 2 عمودونه یې چپه طرف ته او 3 عمودونه یې تر شا ول. د لمانځه تر ادا کولو وروسته رسول صلی الله علیه وسلم دننه په کعبه شریف کې شاوخوا وګرځېدی، تکبیر او تهلیل ووایي او بیا دواړه د دروازې پر د دواړو چارچوبو باندې لاس ونیوي او په دې وخت کې یو خطبه وویله چې د خطبه د سر الفاظ یې دادي: لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وحزم الاحزاب وحده. او بیا وویل: یا معشر القریش، الله جل جلاله ستاسي د جاهلیت فخرونه او پپلرو سره ځانونه لوی بلل هغه استکل. ټول انسانان د آدم علیه السلام زامن دي، د خاورو څخه پیدا دي. او بیا د سورۃ الحجرات 13 نمبر آیات تلاوت کوي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله خبير إن الله عليم خبير. اے خلقو بشکه چې موږ تاسو ټول د یو سړي او یو ښځې څخه پیدا کړی یاست چې آدم او حوا علیهم السلام دي او موږ تاسو د دې لپاره فرقې او قبیلې ګرځولې یاست چې یو د بل سره وپیژنئ. بشکه چې په نزد الله باندې معزز او مکرم هغه څوک دی چې په تاسو کې ډیر متقی او د ښو اخلاقو خاوند وي. پس له هغه چې رسول صلی الله علیه وسلم د کعبه شریف څخه راووتی او د دې خطبه څخه فارغ شو نو په مسجد حرام کې کښینستی او د کعبه شریف کلی په لاس کې دي. عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنه ډیر ژر ورلی او ورته ویل: یا رسول الله، سقایا او رفاده او د کعبه شریف کلی دا ټول شرف ما ته راکړه. سقایا او رفاده خو د عباس او د پنو په لاس کې ول، که اوس د کعبه شریف کلی هم ورکی نو د کعبه شریف ټول شرف د سر سو.
نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل چې کلی هم راکړه. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل عثمان ابن طلحه چیرې دی؟ عثمان او د تنو حاضر وو. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته فرمایل یا عثمان دغه د کلی دی، اليوم يوم بر ووفاء، اليوم يوم بر ووفاء. واخلی د عبدالدار اولادی او د شیبه اولادی او تر ابده واخلی د کلی. د قیامت تر ورځې به دغه کلی ستاسو سره وي، ستاسو چې څوک نه اخی مگر هغه څوک به د ساخي چې هغه ظالم وي. الله جل جلاله ستاسو د پاره دا کلی ګرځولې دي او تاسو پر دې بیت الله باندې امینان ګرځولې یاست. کم شي چې د دې بیت الله څخه تاسو ترازی هغه په ښه طریقه سره خوري. نو ځکه د کعبه شریف کلی تر نن ورځې پورې د بنی شیبه د اولادې سره دي. دوی دي چې د کعبه شریف دروازه خلاصوي بل اجازه څخه د بنی شیبه نه بادشاہ او نه رئیس او نه بل د عزت خاوند کعبه شریف ته نه وتلای شي. دغه تولا او تصرف رسول صلی الله علیه وسلم ورکړی دي او دوی د ځان سره ساتلای دي او د دوی څخه څوک نسی اخستلای کی. څوک واخی هغه په شاهدی سره د رسول صلی الله علیه وسلم ظالم بلل کیږي. مگر کله چې رسول صلی الله علیه وسلم په کعبه شریف کې لمونځ ادا کوي او بیا راووتی، سمدستي عبد الله ابن عمر ابن خطاب رضی الله عنه کعبه شریف ته ورننوتی او د بلال رضی الله عنه څخه پوښتنه وکوله چې رسول صلی الله علیه وسلم پر کوم ځای لمونځ وکړي. بلال رضی الله عنه وروښوي او عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم پر متابعت باندې ډیر حارس وو او هر کار چې رسول صلی الله علیه وسلم کوي د هم هغه کار کوي. نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه هم پر هغه ځای باندې المنځونه وکول او 2 رکعات وکول او دی وایي چې بیا زما دا هیر څه چې د بلال رضی الله عنه پوښتنه وکم چې 2 رکعات المنځ کړیو. کله چې الله جل جلاله رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو ته مکه مکرمه ور فتح ک نو اهل مکه ته حق ورشکاره سو او په حق پوسول. دا ور معلومه سو چې کامیابی بیل اسلام څخه په بل لار کې نشته. نو ټول اهل مکه د مسلمانېدو لپاره اراده او په قصد کې سول او د رسول صلی الله علیه وسلم سره د بیعت لپاره شذي او نارینه سره یوځای سول. رسول صلی الله علیه وسلم د صفا پر غونډۍ باندې کښینستی او حضرت عمر رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم لږ کښته کښینستی د خلکو څخه بیعت اخستی. ټول خلکو پر دې بیعت ورسره وکول چې د رسول صلی الله علیه وسلم اوامر به اوري او تر کومه ځای پورې چې په وسوي اطاعت به کوي. د رسول صلی الله علیه وسلم سره بنارینه او بیعت کوي. د بیعت کول په وخت کې به رسول صلی الله علیه وسلم لاس ورکوي. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د نارینه او د بیعت سپاره وسو نو د شوز څخه په بیعت اخستلو باندې شروع وکول او د شوز څخه بیعت فقط د خلی په خبرو سره اخستي. شوز ته لاس نه ورکوي. امام بخاری رحمه الله د حضرت عائشه رضی الله عنها څخه روایت کوي چې وايي رسول صلی الله علیه وسلم د شوز سره د خلی په خبرو بیعت کوي او هیڅ کله د رسول صلی الله علیه وسلم لاس د شذې د لاس سره نه دی مشتي به له هغه شوز چې الله جل جلاله ته حلال کړی وي. نو رسول صلی الله علیه وسلم د صفا پر غونډۍ باندې لوړ ناستو او حضرت عمر رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم له شته ناستو او د دې شوز سره بیعت کوي. یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم خبرې ودی تر رسولې. د شوزو په جمله کې هند بنت عتبه د ابو سفیان شزه هم راغلی و. دا هغه شته ده چې د احد په ورځ د سید الشهدا سیدنا حمزه رضی الله عنه تر شهادت ورسته د هغه فازه او غوژنه ورپرې کړ او جګر یې راوښی او اینای زین راوښه او بیا په غاښو باندې وزبېشله. دا هغه هند چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه لاسو نفرو کې یاد کړی و چې ویلې ول چې د کعبه شریفې پر پوښو باندې هم زړیږ لایم لکه. اوس دغه هند د شوز په مابین کې راغلی ده مخې پټ دی نه پیژندل کیږي. دا غواړي چې مسلمان شي او په مسلمانېدلو سره امان پیدا کړي. اوس چې رسول صلی الله علیه وسلم د شوز څخه د بیعت په اخستلو شروع وکوله او وی فرمایل تاسو بزما سره بیعت کوئ چې الله لره به هیڅ شی نه شریکوي. هند وویل یا رسول الله هغه چې نن مات کړل سول که هغه الها یا خدایان وای نو نن به موږ ته یو څه مرسته او فائدہ را رسولې وای. نو معلومه ده چې الها نه دي. رسول صلی الله علیه وسلم بیا و فرمایل او غلا به نه کوي. هند وویل یا رسول الله ابو سفیان یو بخیل سړی دی، ما د مال څخه څه اخیستی دي او نه خبر چې هغه به ماته حلال وي که حرام.
ابو سفیان چې دالته ولاړو هغه وویل هغه په خاص دي اخستې دي هغه مې در بخښلې دي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل ته هند بنت عتبه دی ویل هو زه هند یم یا نبی الله پر هغه تیرو عفره توکو الله دې ته عفو وکي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل زنا او فاحش کارونه به نه کوي هند وویل آیا حر شذ زنا کوي ځکه د جاهلیت او د کفر په وختو کې هم عربو زنا بد کار بلې حر او پاکو شذوبه هیڅ کله زنا نه کوله فقط هغه مين جوی چې خپل مالکانو به د پیسو د ګټلو لپاره دا کار کوي د حر شذو زنا ډیر شاذ او نادر پیښیدل نو هند په تعجب کې سو چې زموږ څخه څنګه د نزینه کولو بیعت اخیستل کیږي او بیا رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل او خپل اولادونه به نه وژني ځکه مشرکانو ژوندۍ اولادونه شخول هند وویل موږ کښنی لوی کړ او تاسو په بدر کې لوی راووجل او په لیوالم رامړ کړ هغه او تاسو څه سره پوهیږئ دا ځکه وویل چې د دې پلار او ورور او اکا په بدر کې ووجل شو او په روایت کې راغلی دی چې د دې زوی حنزله هغه هم په بدر کې ووجل شو حضرت عمر او دغه د دې پر خبرو باندې ډیر وخندل او رسول صلی الله علیه وسلم هم تبسم وکړي رسول صلی الله علیه وسلم چې هر خبره کوي هند په مقابل کې وڅوي بیا رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو به بهتان نه وایست بهتان هغه ته ویل کیږي چې یو پر بل باندې عیب ولګي او د عیب خبرې پرو کوي هند وویل والله بهتان ډیر بد کار دی او ته موږ نه امر کوي مگر په شو او په معقول اخلاقو بیا رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل په شو کارو کې به زما نافرمانی نه کوي هند وویل په والله موږ په دې مجلس کې داسې نه یکشنستلي چې زموږ په زړه کې دی داوي چې موږ به ستانه فرمانی کوو یعنی موږ دلته په صدق او په اخلاص باندې راغلي یو او دا مو اراده ده چې ستا اوامر به منو او عملي کوو به کله چې هند کور ته ولاړ هغه بوت چې دوی په کور کې درلودي هغه مات او ټوک ټوک کوي او ورته ویل چې موږ په تا باندې خطا وتلیو دا د رسول صلی الله علیه وسلم سره د شوزو بیعت او رسول صلی الله علیه وسلم ټول شوزو ته د مغفرت دعا وکول اوس به د عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح د اسلام بیان درته وسی موږ مخکې وویل چې رسول صلی الله علیه وسلم د لاسو نفرو د وجلو امر کړی و چې په هغه کې د عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح هم او دای هغه څوک دی چې وحی لیکلی او بیا مرتد شو دای هم په مکه مکرمه کې پټ و څنګه چې عبد الله ابن ابي سرح دا د حضرت عثمان ابن عفان او د خاله زوی او رضعی ورور هم نو حضرت عثمان او د ته نفر ولېږي چې زه په پلان کې ځای کې پټ براسه عثمان او د ته ته ورلې عبد الله ورته وویل چې زه باید څه وکم عثمان او د ته وویل چې رسول صلی الله علیه وسلم ستاسو وجل امر کړی دی والله که مسلمانانو د کعبه شریف په پوښو باندې پیدا کی هم دی وژني عبد الله ول چاره چې عثمان او د ترورتل چاره د مسلمان چې بیل اسلام بل لار د خلاصون نشته عبد الله ول اسلام قبول دی او مسلمانېږم خو تر رسول صلی الله علیه وسلم په څوک ورسي عثمان وتویل ځان وپیچه مول ووه او درځه زه در سره ولاړم زما سره په ملګری ولاړم ده هم مخ پټ کی او د عثمان او د طه سره رهيري دا خو معلومه خبره ده کم څوک چې د عثمان او د طه سره ملګری او رهيوي څوک کار نه پلوي څو د رسول صلی الله علیه وسلم خیمه ته ورسېدي حالته د رسول صلی الله علیه وسلم سره د اصحاب کرامو یو ډله ناشته ده چې د هغه په جمله کې یو انصاری هم موجود دا انصاری پر ځان باندې دا نظر یې شیو عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح فلاس رالی کعبه شریفی په پوشو کې وی لا به هم وجنم یعنی دغه عبد الله ابن سعد وجنه پر ځان نظر کړو اوس دغه انصاری صحابي هم د رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناس دي دا د عثمان ابن عفان چې عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح ورسره دي د رسول صلی الله علیه وسلم خیمه ته ورلې اول عثمان او د ټول خیمه ته ورننوته او وی ویل یا رسول الله زما سره عبد الله ابن ابي سرح سره دي راغلي دي چې مسلمان شي بیعت ورسره کوي په دې وخت کې عبد الله هم خیمه ته ورننوته اوس هغه څوک چې وینه او مرګ د رسول صلی الله علیه وسلم له طرفه مباح ګرځول شوی دي غواړي چې په مسلمانېدلو سره خپل ځان د مرګ خلاص کړي او غواړي چې بیعت وکړي عبد الله ابن سعد د بیعت لپاره خپل لاس رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغوښتي مرګ رسول صلی الله علیه وسلم لاس نه ورته راغځوي رسول صلی الله علیه وسلم خپل لاس ټول نیولې دي او ساکت دي څه نه وای خلک ورته ګوري عبد الله لاس ورغځولې دي او رسول صلی الله علیه وسلم
لاس نه ورکوي څو لحظې سکوت او خاموشي ده څو عبد الله هم خپل لاس ورټول کوي رسول صلی الله علیه وسلم د بیعت څخه ممانعت وکوي ځکه دا هغه سړی دی چې یو واري مسلمان او بیا مرتد شو او دا اوازې به اچولې چې قران مجید مشوش او اړول سوی دی شخصا د علماء تغیر کې راوستلې دي نو تر دې به ډېر لوګونه چې شوي چې پر الله جل جلاله باندې یو څوک دروغ وایي نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم د بیعت څخه ځان منع کوي عثمان رضی الله عنه بیا وویل یا رسول الله پر اسلام بیعت تر سره کوي دویم واري بیا عبد الله د بیعت لپاره لاس وروشت کوي خو رسول صلی الله علیه وسلم دویم واري بیا لاس نور غزوي خلک ورته ګوري د اول واري د لپاره رسول صلی الله علیه وسلم د بیعت څخه لاس راټولي او چاته لاس نور غزوي یو نفر راغلی دی غواړي چې مسلمان شي او رسول صلی الله علیه وسلم اسلام نه قبلوي په مجلس کې سکوت او خاموشي ده هیڅ څوک څه نه وایي دریم واري بیا عثمان رضی الله عنه ویل یا رسول الله بیعت ورسره وکړو په والله غواړي چې مسلمان شي دریم واري بیا عبد الله لاس وغځوي او بیا هم رسول صلی الله علیه وسلم د څه وخت لپاره لاس ټول نیولې دي او بیا ورسته مبارک لاس وغځوي او پر اسلامي بیعت ورسره وکړي عبد الله ابن سعد مسلمان شو او په دغه طریقه د وجود څخه خلاص شو اوس نو په امن او په امان کې شو او د رسول صلی الله علیه وسلم د خیمه څخه ووت رسول صلی الله علیه وسلم ناس خلق توکل او وی فرمایل الیس فیکم رجل رشید ایا پتاس کې یو پو او اشار سړی نو کله چې ما د بیعت څخه خلاص راټول کړ چې ورولار سوی وي او وجلې وي بیا رسول صلی الله علیه وسلم هغه انصاری توکل چې دغه عبد الله وجلې پر ځان باندې نظر کړو او ورته تا د وجود د پاره ولی چابکی نه کوله ما چې د بیعت څخه منع کوله هغه د دې د پاره چې اغستا نظر پرسي نو ورولړېدل او وجلې بدی وای هغه صحابي وویل ول یا رسول الله والله نسوم پو کته ما ته پستر ګل اشاره کړې وای نو ما به وجلې رسول صلی الله علیه وسلم مو فرمایل ما كان لنبي ان يقتل بخائنه الاعين نبی لره دا نشي یا نبی دا شکار نه کوي چې یو څوک د سترګو په اشاره باندې مړ کی انبیاء علیهم الصلاه والسلام څوک د سترګو په اشاره باندې نه وژني بلکې د انبیاء علیهم الصلاه والسلام وجل په صریح امر سره وي نو عبد الله ابن ابي سرح په دې طریقه سره د مرګ خلاص اکرمه ابن ابي جهل داغه مسلمان دل بیا څنګه وشو دغه اکرمه چې د ابي جهل زوی و دای هم د هغو لاس کسانو څخه و چې رسول صلی الله علیه وسلم د وجلو امر کړو دای بالکل د مکه مکرمه څخه د باندې وتښتیدي او جديه ته ولاړی چې اوس د جزیره العرب ډیره حصہ د اسلام ته حکم او تر تسلط لاندې راغلی ده نو اکرمه د پټېدلو ځای نه درلودي هلته په جده کې په یو کشتۍ کې سپور شو غواړي چې تر جزیره العرب د باندې وتښتیږي په دې وخت کې چې اکرمه وتښتیدي د اکرمه شذي ایمان راوړي او مسلمان شو نو رسول صلی الله علیه وسلم توارله او توی ول یا رسول الله کمی اکرمه مسلمان د تراوستي امان ورکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل هو ک اکرمه مسلمان رااله امان ورکوم د اکرمه شذي او ول یا رسول الله زی مسلمان راولم بیا نو شذي د اکرمه معلومات وکي ورته معلومه شو چې هغه جديه تتللی دي شزه جديته په ولاړه هلته معلومات وکي خلک ورته وویل چې په کشتۍ کې سپور شو او لاړی خو په هغه وخت کې چې اکرمه په کشتۍ کې سپور شو دریاب توفانی شو چپې وهلې هغه خلک چې په کشتۍ کې سپارول خپل مرګ په سترګو ولیدي او ټول په دعا او شروع وکول کڅوم د کشتۍ سپاره خلک ټول مشرکان او کفار دي خروجو او دعا ټول ویو ادا ته ده د یو بت نوم هم نه اخی اکرمه ورته ګوري چې دا خلک ټول بت پرستان دي خو مرسته او مدد بیل الله د بل هیڅ څخه نه غواړي هغه د دوی الها او خدایان هغه ټول د دې پریشي دي او دغه یو سمرسته نه غواړي اوس هم ټول کفار او نصارا دغه سدي کله زلزلہ یا لوی افت پر راسي نو دی نه وایي یا عیسی یا د بل بت نو واخی بلکې یا الله وایي عموما ټول انسانان د واقعي افت او د مصیبت په وخت کې فطرتن بیل الله څخه بل څوک نه یادوي او د بل چا څخه مرسته نه غواړي اوس هم اکرمه ویني او ته ګوري چې دا خلک ټول هغه خلک دي چې د بوتانو عبادت کوي او د بوتانو پر نامه باندې حیوانات حلالوي مګر اوس د یو بوت نوم هم نه یادوي بلکې ټول ویو الله تعالی وروي نو اکرمه د ځان سره وویل چې هغه الله چې په سمندر او دریابو کې زموږ رب دی
او مشت نجات را کوي نو هغه الله جل جلاله په وجه کې هم زموږ رب دی او مشت نجات را کوونکی دی. په دې وخت کې اسلام زړه ته یو څه لار پیدا کړ. کله چې دریاب څخه آرام شو نو عکرمه وویل ما بیرته ساحل ته بوځي او کښته مې کړ. عکرمه یې بیرته جدې ته راوستی او کښته یې کړ. په جده کې چې دی را کښته شو خپله ښځه یې ولیده. ورته ویې ویل څنګه راغلې؟ ښځې ورته وویل که رسول صلی الله علیه وسلم ته مسلمان ورسي هغه امان درکوي. ده وویل والله زما زړه ته هم ایمان ننوتلی دی. عکرمه بیرته مکې مکرمې ته رالی او مسلمان شو. رسول صلی الله علیه وسلم هم د ده په ایمان باندې ډېر خوشحاله شو ځکه د دې امت د فرعون زوی د مکې مکرمې د مشرک قریشو یو مشر د رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو لوی دشمن دا مسلمان شو. صفوان ابن امیه هغه پر کومه طریقه مسلمان شو؟ که څه هم صفوان ابن امیه د هغو کسانو څخه نه و چې رسول صلی الله علیه وسلم دې د ده د وژلو امر کړی وي، خو بیا هم دی په دې صفت باندې چې د قریشو د مشرانو څخه یو مشر و پر خپل ځان وبېرېدی او د مکې مکرمې څخه وتښتېدی. کله چې د صفوان ښځې اسلام راوړی او مسلمانه شوه ویې لیدل چې عکرمه په امان شو نو عمیر ابن وهب الجمحي رضی الله ته ورله او د صفوان د امان په باره کې خبرې ورسره ورکوي. عمیر ابن وهب رضی الله د صفوان د ښځې په ملګرتیا باندې رسول صلی الله علیه وسلم ته ورلی او د صفوان دپاره امان ځینې وغوښتی. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمیل هو که صفوان مسلمان شو امان ورکوم. دوی وویل یا رسول الله صفوان د ضد او د عناد خاوند دی، که مسلمان نشي امان ورکوي؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل هو را دې شي 4 میاشتې امان ورکوم. عمیر ابن وهب رضی الله وویل یا رسول الله د صفوان د امان دپاره یو علامه راکړه چې دی په قانع شي. رسول صلی الله علیه وسلم خپله مبارکه لنګوټه یا پټګۍ هغه چې په مکه مکرمه کې یې تړلې وه هغه یې ورکړ او دغه زما د طرفه د امان علامه ده. عمیر ابن وهب چې ولاړی او صفوان هم په جده کې. صفوان غوښتل چې په کښتۍ کې سپور شي او یمن ته ولاړ شي، خو عمیر ابن وهب رضی الله ورته وویل راځه که څه هم پر خپل کفر او شرک پاته یې رسول صلی الله علیه وسلم 4 میاشتې امان درکوي، مګر ښه خبره خدا ده چې اوس لا مسلمان شي. صفوان وویل چې یا د مسلمانېدلو اراده نه لرم خو دغه امان مې قبول دی. نو صفوان پر هغه خپل شرک او د رسول صلی الله علیه وسلم د امان په سبب باندې مکې مکرمې ته راغی او رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل ما ته 2 میاشتې وخت راکړه چې د اسلام په باره کې فکر وکړم. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل 4 میاشتې اختیار لري. بیا د حنین په غزا کې که څوم مشرک او اشتراک او ګډون یې وکوي چې دغه غزا د مکې مکرمې تر فتح لږ وروسته پیښه شوه چې بیان بیا وروسته درته راسي، مګر صفوان د امان د مودې تر ختمېدلو د مخه لا مسلمان شو. دا د قریشو د سردارانو ایمان و چې په څنګه طریقه باندې ایمان ته داخل شو. اوس چې رسول صلی الله علیه وسلم ته مکه مکرمه چې د ښار او وطن او د زیږېدلو ځای و دا الله جل جلاله فتح کوي نو په انصارو کې دا بیره پیدا شوه چې رسول صلی الله علیه وسلم دې دلې پاتې شي. نو انصارو په خپل مابین کې سره وویل چې آیا پس له دغه چې الله جل جلاله خپل رسول ته خپل وطن او ښار یې ورفتح کوي دا فکر نه کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم به دلې پاتې شي او دا ځای به د اوسېدلو دپاره مختاره کړي. په دې وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم د صفا پر غونډۍ باندې ولاړ دی او دعا کوي. کله چې د دعا څخه فارغ شو نو دوی ته وویل چې تاسو څه سره ویل؟ دوی ول څه نه ویل یا رسول الله. رسول صلی الله علیه وسلم بیا ورته ویل ول په کومه موضوع کې مخبري کولې راته ووایاست؟ انصارو هغه خپل حال ورته ووایي. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل معاذ الله د الله څخه پناه غواړم ژوند مې هم ستاسې سره دی او مرګ مې هم ستاسې سره دی. رسول صلی الله علیه وسلم 19 ورځې په مکه مکرمه کې پاته شو چې په دغه موده کې خلکو ته د هدایت او د تقوا دینی او اسلامي لارښوونې کولې او د دغه ځای څخه د اسلامي دعوت او د شاوخوا د بوتانو د ماتولو لپاره ډلې یا سریې لېږلې چې د مکې مکرمې د شاوخوا په قبیلو کې ټول موجود بوتان مات کړي او په مکه مکرمه کې به داسې اعلان وکوي چې هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ باندې ایمان لري په خپل کور کې دی هیڅ بت نه پرېږدي مګر خامخا دې مات کړي. او په دغه 19 ورځو کې رسول صلی الله علیه وسلم لمونځ سفریانه کوي خو په لمنځو کې جمع نه کوله، یعنی 4 رکعتیز لمنځونه 2 رکعته کول خو جمع نه کوله چې د مازګر یا د ماپښین د سر یو ځای کې یا د ماښام د ماخستن د سر یو ځای کې.
د مکې مکرمې څخه د سریو د یا د ټولیانو لېږل. د دې وروسته رسول صلی الله علیه وسلم وشاوخوا قبیلوي خلکو ته سریې او ټولۍ ولېږلې. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي، زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکو حصو کې واورئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین.